که زموږ د چینل ویډیوګانې د لومړي ځل لپاره وینئ نو هیله ده زموږ چینل سبسکرایب کړئ، دغه سور بټن کېکاږئ او همدارنګه د ګنټې نښانه کېکاږئ تر څو د هرې نوې ویډیو په باره کې خبر شئ. د دې لیست په اول مقام کې سیده کتابتون.com ده. ځینې دوستان چې دي یعنې زیاتره دوستان موږ باید د کتابونو شوقیان اوسو او کتابونه باید ووایو، نو ځینې دوستان چې دي کتابونه مثلا نشي پیدا کوی ځي فیسبوک کې لیکي، په فیسبوک کې له خلکو نه غوښتنه کوي چې کتاب دا راته ولېږه یا هغه راته ولېږه، خو هغه هم صحیح ده. خو څنګه داسې مثلا تاسې خپل کتابتون ولرئ او له کتابتون نسې مو هر کتاب زړه وي را ډاونلوډ یې کړئ او ویلولئ. نو په دې ویب سایټ کې سیده ډېر زیات کتابونه دي. نو راځو لیکو کتابتون.com دې ته ولاړ شو. نو دغه اول لینک چې راغی د کتابتون.com ده، په دې باندې به کلیک وکړو. نو دوستانو په دې کتابتون.com ویب سایټ کې ډېر زیات یا بیخي له حده زیات کتابونه دي او هره ورځ تقریبا یا هره هفته یو کتاب ورته اپلوډ کیږي. نو تاسو کولی شئ د دې نه غټه استفاده وکړئ. د مثال په ډول کتاب د لومړنۍ روغتیایي مرستې او د وخت پای او دغسې پسې راتېر څه بدلون، نړیوال جګړیز حقوق او لفظونه، انځورونه، جراحي، یعنې زیات کتابونه دي. د هرې برخې کتابونه شته پکې. نو راځو داسې کته که چیرې تاسې مثلا زه خپله شخصا د ناولونو او د لنډو قصو ډېر شوقي یم، نو غواړم ځینې کتابونه هماغه ولولم، نو راځم د دې ویب سایټ په دا کته برخه کې نوولز اینډ شارټ سټوریز په نامه سیده یو کټګوري ده، په دې باندې به زه کلیک وکړم. کله مې چې کلیک وکړه نو ناولونه او لنډې قصې به راته راواوړي. په دې کې بیا مثلا ډېر کتابونه دي. پاتې شه باران د یو پردیسي درخت، دغسې پسې محمد بن قاسم اول دوهم، یعنې زیات کتابونه دي. راځو کته مثلا که تاسې کوم کتاب په دې کې پیدا نه کړه نیکسټ ویو نور کتابونه راوړي. مثلا په دې کې کته راځو د ما چې خوښیږي هغه وروستی مورچل کتاب، مثلا دا د ما خوښ په دې باندې کلیک کوم او دلته راځي دوه اپشنونه. دلته درته ښیي چې مثلا زه به څه شی ده او کټګوري کومه ده، ناولونه او لنډې قصې دي، د پی ډي اف فایل کې پیدا کېږي فارمټ کې وبښئ. نو کولی شئ ډاونلوډ یې کړئ او یا یې په دغه ویب آنلاین یې ولولئ. نو که چېرته غواړئ ډاونلوډ یې کړئ نو په دې ډاونلوډ بټن باندې به کلیک وکړئ، نو کتاب به ډاونلوډ شي. کولی شئ بیا چې انټرنیټ نه یې د سره په آفلاین ډول یې ولولئ. راځو نورې برخې ګورو د کتابتون. مثلا زه ملاله یم، دغسې پسې راتېر څه دلته یې برخې دي یا کټګوریز دي. لیټریچر ان آرټ دا د ادبیاتو برخې دي. ریلیجیس بوکس دینی کتابونه دي او یا مذهبي کتابونه دي. هیسټري د تاریخ دي. پویټري شعرونه سول. پولیټیکل اینډ سوشل بوکس دغه سیاسي کتابونه سول او ساینټیفیک بوکس ساینسي سول. سایکالوجي ځینې انډیوالان کېدای شي له روانشناسي یا ارواپوهنې سره علاقه ولري، نو په دې باندې کلیک کوی شي او د روانشناسي او ارواپوهنې کتابونه به ورته راسي. مثلا یو کتاب د ویره، ستونزه او حل. نو زیاتره خلک باید له دې کتابونه فایده واخلي. د لیست په دوهم مقام کې ده د afghan123.com ویب سایټ ده. زیاتره دوستان کېدای شي د سندرو سره شوق ولري، غواړي سندرې ډاونلوډ کړي خو ورته معلومه نه وي له کوم ځای ډاونلوډ کړي. نو راځو دلته لیکو afghan123.com
کله چې تاسو له براوزر نه ډایرکټ هم خلاص کړئ دا ویب سایټ، خو زه په ګوګل کې مثلا درته ښیم afan123.com دغه اول هغه څه ده، په دې باندې به کلیک وکړئ. نو په دې کې د هر سندرغاړي سندرې دي، مثلا د شفیق مرید، رضا العنایات او دغسې پسې راتېر څه د ډېرو نورو او زیاتې سندرې دي. په هر یو باندې چې کلیک وکړئ د همغو سندرې ته راځي، که هغه تصویري او یا که غږیزې وي، او تاسې کولی شئ ډاونلوډ کړئ. مثلا د لطیف ننګرهاري، سورسالو. راځو پورته. که چېرته تاسو غواړئ مشخصا د یو خاص سندرغاړي سندرې پیدا کړئ، نو رابسئ میوزیک ته. میوزیک ته چې کله راغلی، راځو مثلا د شفیق مرید سندرې غواړم چې پیدا کړم. شفیق مرید لیکو، سرچ، د لیست نه هم پیدا کولی شئ، خو ما سرچ وکړئ تر څو کار مې اسانه او لنډ شي. راځو مثلا شفیق مرید کابل کنسرت، شفیق مرید احساس، دا یې البوم دی ما په خیال. په دې باندې کلیک کوو، ګورئ څومره سندرې دي کې. په دې کې 11 سندرې دي وبخئ، ټوټل ټریکس 11 سندرې، او کولی شئ دغه ځینې ډاونلوډ کړئ، دغه ووینئ، او یا یې کولی شئ په آنلاین ډول پلی کړئ. په دې کې مې هر یوه سندره خوښه شوه، را ډاونلوډ یې کړئ. نو کولی شئ تاسې بیرته لاړ شئ د نورو سندرغاړو سندرې ډاونلوډ کړئ. په دې کې نعتونه هم دي، ما په فکر دا نو ښایسته ویب سایټ څه. د لیست په 3م مقام کې څه ده، هغه د ProWriting Aid په نامه یو ویب سایټ ده. ProWritingAid.com د څه لپاره موږ استعمالو؟ زیاتره دوستان دی مثلا انګلیسي مقالې لیکي، یا ایسېګانې لیکي، یا آرټیکلز لیکي، یعنې کله چې کوم کورس کې ورته وښیي، او یا کوم کورس کې کارخانګي ورکړي، او یا غواړي کوم چې ته اپلای وکړي، کوم پوهنتون ته اپلای وکړي، یا سکالرشپ واخلي، بورسونه واخلي، او یا داسې نور کارونه وکړي، او د هغو لپاره ایسې لیکل ضروري وي. او ایسې هم خپل هغه رولز او قواعد لري، هغه باید تاسې هغه کوي. مثلا د ګرامر له لحاظه د لیکلو هغه سټایل یې څه رقم وي، دا ټول باید تاسې مراعات کړئ. نو د دې په خاطر چې تاسې وګورئ څه مشکل په خپلو ایسېګانو کې لرئ یا خپله لیکنې کې لرئ، نو رابسئ وبلیکئ ProWritingAid.com دا وکلیکو. کله مو چې وکلیکو ProWritingAid.com دغه اول لینک باندې به کلیک وکړو، نو دلته به ګارډ ښه. نو په دې کې څه ده، ProWritingAid څه ده، په پیسو هم اخیستل کېږي او مفت هم ده. راځو موږ ورته وایو چې ټرای فري، یعنې مفت به یې وازمویو. په دې کې تاسې نه غواړئ چې تاسې باید په دې کې یو اکاونټ ولرئ. نو ځینې انډیوالان چې د فیسبوک لري، د فیسبوک له لارې کولی شئ تاسې داخل شئ. فیسبوک مو چې کله وکلیکه، نو چېرته فیسبوک آی ډي او پاسورډ ورکړئ او لاګین شئ، نو هغه به مو ProWritingAid به شروع شي. دوستانو یوه خبره باید وکړم، کله مو چې ProWritingAid را خلاص کړه، داسې یوه خالي صفحه به راشي. په دې کې باید تاسې لیکنه وکړئ، په انګلیسي لیکنه وکړئ، نو تاسې ګرامر چک کړئ، کوم لغتونه مو که زیات استعمال کړي هغه چک کړئ، او یا د لیکلو هغه سټایل او طرز مو غلط وي هغه هم درته ښیي. د مثال په ډول ما له وخته نه یو شی لیکلی دی، عموما اشتباهات زیات لري، تاسو ته ښیم چې مثلا دغه اشتباهات څنګه سیخ کړئ. راځو دغه شی ما لیکلی ده د مثال په ډول. نو که چېرته غواړئ په ProWritingAid کې کار وکړئ، نو لازم داسې کمپیوټر ولرئ. د موبایل لارې هم کېږي، خو کمپیوټر به ډېره ښه وي درته. نو راځو په دې کې ما ځینې هغه لیکلي دي، ځینې جملې مې لیکلي او پاراګراف مې لیکلی ده. اول راځم ګورم ګرامر، ځم ګرامر ته چې دا کوم ګرامري کوم مشکل لري. اول خو یې ویلي دي چې مثلا په دې کې مثلا
دلته ما لیکلي and I have strong commitment د دې په ځای چې مثلا ما ته یو پیشنهاد راکړي چې I have strong commitment په ځای کېدای شي تا دغه مطلب وي چې I have a strong commitment او دا د ګرامر له لحاظه صحیح خبر ده. په دې به وکې وکړم یعنې دا صحیح شوه. راځو لیکو دلته لیکم بورلز دغه کامه مې چې ورکړې دا وایي کامه ختمه کړه کامه ختمه سوله. change makers مثلا څنګه کوي change makers داسې راځي. environment مثلا about the environment دا راځي یعنې کولی شئ په دې کې تاسې وګورئ چې ګرامر مو مشکل لري ګرامر درته ښه وي. راځو سمري وایو. سمري کې په دې کې بیا ډېر شیان موږ ته راکوي چې مثلا معلومات زیات راکوي که تاسې ایسې لیکلی وي یا مقاله لیکلی درته وایي چې مثلا څومره غلطه ده څومره صحیح ده څومره اسانه لوستل کېدی شي څومره هغه سخت یعنې په سختي باندې لوستل کېدی شي وبخښئ. نو په دې کې راځو درته ښیي چې مثلا مکمل ډول چې ده 200 لغاته 15 جملې 2 پاراګرافه او دومره کارکټره ده او وایټ سپیسز سره 1240 کارکټره ده. وکیبلري هم څومره استعمال کړي ده 130 یونیک هغه نه پوهېږم پښتو کې څه ورته وایي هغه خاص توري مو استعمال کړي چې مثلا هر یو بدل وي یا ځانګړی وي که نه. راځو په دې کې مثلا درته وایي چې easy to read paragraph یعنې دغه ټولو کې چې ده پاراګراف دا د لوستلې اسانه دي او که چېرته لوستلې سخت نه وي نو په تاسې بیا په دغه کې ټول سره کرښه راځي یعنې سر په دغه چارټ دا به په سور رنګ باندې ډک وي. slightly difficult to read paragraph دغه به لیک څه سخت وي چې ولوستل شي. نو په دې کې تاسې زیات معلومات راسته راوړی شئ. ګرامر مثلا ګرامر خو مو تر اوسه وکوت. راځو سټایل ته ځو. مثلا دا ورته وایي in order دا به څه رقم لیکي دا وایي دا رقم ولیکي in order to keep یا مثلا لرې کا که چېرته مثلا ضرور نه وي. دې ته راځو مثلا تاسو ته پیشنهادات هم درکوي successfully finishing په ځای accomplishing دغه وایو استعمال کا نو ښه خبر ده. نو له دې ویب سایټ نه حتما فایده واخلئ او مننه.